بسم الله الرحمن الرحیم. نن منګه نوې ټاپک شروع پای کې منګه ګورو چې یاره یو ډیټا منګه سبمیټ کو او پای کې د هغې نیم کې ډاټ راشي نو هغه به بیا څنګه منګه هینډل کو. منګه تر اوسه پورې فارم جوړ کو. په فارم کې منګه وی چې یاره په دې کې منګه بټن جوړولی شو، ټیکسټ باکسز جو ټیکسټ ایریا جوړولی شو and so on. او چې بیا سبمیټ شو سرور به بیا ایکسپټ کوي څنګه نو هغې منګه سمپل یو فارم جوړ کو، هغه منګه ایکسپټ کو. کو پرس که منګه ووایو که نه چې یاره زموږ سره یو HTML ویګټس ته پای کې پیریډ راغی، پیریډ مین ډاټ پکې راغی، د هغه په څه کې په نیم کې لکه فار ایگزامپل منګه والو چې دا زموږ سره یو انپوټ ټایپ ټیکسټ دی خو نیم وله موږ ورکو مای فارم ډاټ ایمیل ورکو. نو په نیم کې زموږ سره ډاټ راغی نو چې کله په نیم کې ډاټ راشي نو دی به منګه په سرور کې په ډاټ باندې نه ایکسپټ کو، په سرور کې به منګه چل کو ګیټ بای ډیفالټ ګیټ دی نو مای فارم انډرسکور دی به منګه انډرسکور ته دا به انډرسکور ته اتومیټیکلی کنورټ کیږي نو دا هلته کې په انډرسکور باندې اکسس کو. اوس وای ډاټ ان د نیم نو دا ډاټ چې دی کله منګه ایمیجز سره کار کو، ایمیجز باندې کار کو لکه انپوټ ټایپ ایمیج شو، لکه ایمیج کلیک کوم نو ایمیج باندې کله کلیک وشو نو د کوارډینیټس لیږي، ایکس کوارډینیټ، واي کوارډینیټ چې ایکس او واي کم کوارډینیټ باندې کلیک شوی دی. نو د دې دپاره وګورئ که نه نو زموږ سره نیم کې موږ ډاټ نه دی لګولی خو مای ایمیج دی، ټیک شو. او پای کو سره ایمیج چې دی دا به موږ سره یو لینک غونته کي، بټن غونته لینک پی چې کله کلیک کوو نو دی به سرور ډاټ PHP ته ډیټا وړي هغه کوارډینیټس وړي. نو دلته کې چې کله موږ ګوره نیم مای ایمیج چې دی د ایکسپټ کوو نو دی به څنګه ایکسپټ کیږي مای ایمیج انډرسکور ایکس مین ډاټ ایکس دی او ډاټ واي دی، ایکس کوارډینیټ واي کوارډینیټ دی نو انډرسکور هغه ډاټ په موږ په انډرسکور باندې چې دی ریپلیس کوو او دغسې موږ واي کوارډینیټ چې دی مای ایمیج انډرسکور واي. حالانکې دلته کې موږ ډاټ نه دی ورکړی خو په ایمیج کې بای ډیفالټ منګه ویلي چې will send these values in the variable name mean like a variable name زموږ سره my image dot x and dot y x coordinate y coordinate په اصل کې زموږ سره سند کوي. نو ځکه منګه وی چې یاره که فرض که د ویریبل نوم کې ډاټ راشي نو هلته به څنګه هینډل کېږي په انډرسکور باندې به ریپلیس کېږي نو ایمیج کې دا بیا زموږ سره په کار راځي. بل زموږ سره دا دی که تاسو وګورئ یو پرابلم زموږ سره په دې کې راځي که تاسو چېرته فارم جوړ کړی او سلیکټ یو پکې اخیستی ملټیپل آپشن چې کله موږ سلیکټ کوو که نه نو په هغې کې که فرض که ته نوم ورکړې که نه سپوز موږ نیم داسې ورکړو چې مای سلیکټ لکه او هلته کې بیا موږ په سرور کې مای ګیټ مای سلیکټ چې د ریسیو کو، ټیک شو. نو صرف هغه لاست سلیکټډ آپشن چې دی به تا ته هغه ښایي ځکه چې دا خو چونکې یو ویریبل له یوه ویلیو اولنی چې تا سلیکټ کړی دویمې سلیکټ کړی درې سپوز تا سلیکټ کړو نو دی به تا ته تھرډ نمبر ښایي او هغه مخکې چې کوم دو تا سلیکټ کړی به تا ته نه ښایي. نو د دې د حل کولو دپاره چې کوم نیم موږ ورکړی مای سلیکټ نو د هغې سره به دا سکویر بریسز وکړي نو د دې نه به ایری جوړ شو نو دی بیا تا ته ټول ښایي. اګزامپل زموږ سره دا دی سپوز ګورئ سلیکټ نیم او د هغه نیم سره عام چې کله موږ جوړو نو نیم بس صرف ولیکو او بریسز نه ورکو نو چې بریسز ولیکي اټ مین چې اټ از ایرر ټایپ او ملټیپل مطلب دا دی چې ته ملټیپل آیټم چې ته سلیکټ کولی شي او سایز 3 مطلب دا دی چې درې به تا ته په هغې باکس کې ښایي. نو بیا موږ صرف آپشن دی چې کوم ویلیو مطلب دا چې دا ویلیو به دی سینډ کوي سرور ته نو ویلیو 1 ویلیو 2 ویلیو 3 ویلیو 4 به پک می او نو پک می ان سو ان داسې وایي. چې کله ته سبمیټ کې نو سپوز ما دو آپشنز به دې کې سلیکټ کړو چې دو آپشن ما سلیکټ کړو سرور به څه شی ریسیو کوي به اخرنی نه ریسیو کوي که فرض که دا پکې نه نو صرف اخرنی ریسیو کوي خو چې کله پکې دای نو په ګیټ کې مای سلیکټ کې چې کومه از ا ویلیو ور نو د هغه ویلیو به تا ته ټول وښایي. نو دا زموږ سره د سلیکټ هغه دی په دې باندې موږ لږ پریکټیکل ګورو که نه چې دا په دې باندې پریکټیکل څنګه کېږي. نه لپاره به موږ نیو والو نیو چې دی هغه به سیو کړو او هغې کې به موږ ولیکو سلیکټ آپشنز دلته موږ ولیکو که نه
select option.php ها نو اوس په دلته HTML شو د test page for select شو اول به مونږه عام یو والو بیا به مونږ وګورو کنه چې د څنګه کار کوي نو زموږ سره فارم شو انټر کا میتھډ مونږ بس ډایرکټ ورکو چې یاره میتھډ چې دی هغه زموږ سره get دی by default اسیم ګیټي او اکشن چې دی اکشن له مونږ وروسته بیا پیج جوړ کړی له نوم ورکو server1.php بول ورکو ټیک شو او دنه پکې مونږه select چې دی هغه جوړ کو او په select کې به دنه بیا مونږه options ورکو ټیک شو او دلته کې مونږ ولیکو چې pick me وزه یو option شو د option name چې دی کنه value چې دا هغه به مونږ ورکو pick me بس pick me دی ولیکي ټیک شو او د select name به مونږ ورکو my select وخت سره به مونږ وکړو چې یاره دا ارې مونږ نه جوړو نه دی به صرف یو سلیکټ کوي دا مونږ ګورو بل دا چې دلته به ملټیپل ورکو ملټیپل مطلب دا دی چې دی به ملټیپل ماته ښیي ملټیپل کې ته اپشن هم ورکولی دوه ښیي درې ښیي څو ښیي د سایز نه علاوه او که سایز مونږ ورکو نو سایز سپوز مونږ درې ورکو ماته به درې اپشنز ښیي نو اولنی مونږ پکې بیا دننه دا یو ورکو ټیک شو او اوس ګوره دویمې درېمې څلورمې پنځه اپشن دوی چې زموږ سره دلته کې به دیلیږي پیک می په ځای به شو کو پیک ون چې په ترې دا ون شو ټیک شو او دلته به شي PIC کې پیک 2 3 FOUR 4 او FIVE 5 فیک 5 فیک 4 فیک 3 2 او 1 ټیک شو اوس دا زموږ سره آپشن شو دا ما سیو کو د دې لپاره یو بل server 1 جوړول اوس غواړي دا زه جوړوم server1.php ما جوړ کو خو چې دی اوس دغه accept کړي نو د هغې دپاره HTML دا زموږ سره server چې دی accept کوي هغه values او هغې کې به موږ PHP ټیک شو end of PHP او زه سمپل ایکو ورکوم ایکو څه ورکوم چې د ګیټ په ترو راغلی نه ګیټو او څه شی و دی کې موږ ورکړی و نو وګورئ my select ټیک شو سیو کوم سیو کوم براوزر به اوپن کړئ براوزر به مې اوس پروجیکټ ته لاړم په دې کې موږ اوس جوړ کو سلیکټ آپشن ټیک شو سلیکټ آپشن ته چې زه لاړ شم اوس ګورو چې موږ ته څه ښیي دا زموږ سره سبمیټ پکې موږ یې کړی دی موږ به پکې څه ورکړو دلته کې پکې انپوټ ټیګ به ورکړو سبمیټ نیم والا موږ سبمیټ ورکړه او هسې سیو کړه دا به ریفریش کړي سبمیټ شو ټیک شو اوس زه صرف یو سلیکټ کوم سبمیټ کوم پیک ون ما سلیکټ کړو ټیک شو
یو سرور ته چې لیکل لاړ نو دی وایي پیک 1 تا سلیکټ کړی دی. ښه 2 زه سلیکټ کوم نو څه وایي 2 یې سلیکټ کړی 3 سلیکټ کوم نو 3 دې سلیکټ کړی دی. خو که زه 2 سلیکټ کړم 1 مې سلیکټ کو 2 مې سلیکټ کو ټیک شو. ما وکړو نو دی ما ته صرف 2 ښایي 1 سلیکشن ما ته نه ښایي. اوس د دې حل زموږ سره سره دې حل زموږ سره دا دی چې دلته کې به په نیم کې موږ په سلیکټ کې موږ څه شی ورکړو دا به ورکړو چې دا ایرې شي ټیک شو. دا به سیو کې دلته به صرف دا کار وکړي. ښه په سرور 1.php کې به موږ د دې دپاره فار ایچ وس استعمالو فار ایچ لوپ په استعمال کوم. ښه چې کوم ویریبل دی نه هغه زموږ سره څه دی ګیټ دی ټیک شو. او په ګیټ کې زموږ سره څه دی مای سلیکټ دی او کی او ویلیوز به دې ته راشي. او اوس زه پرنټ کوم نو څنګه چل به ورسره کوم دا زه سیو کوم اول که نه دا سیو شو. اوس به مونږ ایکو او یو select the option او option به ته وښایي که نه ویلیو دا اصل کې په ویلیو دا په دې ویریبل ته راغلی ویلیو ته ټیک شو. دا به شي او بل دا دی چې دلته به بریک ورکړو چې موږ ته انټر ځي څومره اپشن تا سلیکټ کړي هر یو ورته جدا جدا ښایي. د لوپ نه بهر ته راوځو موږ اوس کاونټ کوو ایکو یو select تاسو ډاټ کاونټ د دې لپاره استعمالیږي کاونټ او کاونټ او په ګیټ کې زموږ سره دی نو ګیټ او مای سلیکټ ټیک شو. دا اوس دی ته ته ښایي. اوس موږ یو خاص غونته کې ریفریش کو خپل پیجز نه موږ ریفریش کو ټیک شو. نو ما 1 سلیکټ کو کنټرول سره 2 مې سلیکټ کو سبمیټ مې کو نو یو سلیکټ د اپشن پیک 1 اولنی ما سلیکټ کړو دویم مې سلیکټ کړو یو سلیکټ 2 کته یې چیرې زه سره دی خوا د دې دپاره پرنټ کوم ډاټ سوري دلته ډاټ نه ورکوي چېرته ډاټ value select 2 values لکه اوس موږ 2 select کړی او دې ما ته ښایي چې you select 2 values. اوس ضروري نه چې هلې 1 او 2 ما select کړی دی. اوس ګوره دا زه 3 ما select کړو بلکې 3 4 او 5 3 مې select کړل سبمیټ مې کړو نو pick 3 pick 4 pick 5 and 3 values select ټیک شو. نو select کې چې کله ملټیپل آپشنز تاسو select کوئ نو د دې لپاره دا طریقه شو. ښه اوس موږ د دې نه وروسته پسې مزید نور وایو کې چې پرټیکل کې نو بیا هلته کې اپلوډ کېږي په ډېر ټایم کې ویډیو ډېر اوږده شي بیا اپلوډ کېږي ډېر ټایم والی. اوس موږ ګورو چې یاره اپلوډ فایلز چې موږ کله کوو نو دا به څنګه هینډل کوو. نو په دې کې اولنی سټپ په تاسو دا چل وکړئ چې لاړ به شئ دلته دا اوس وګورئ که نه کوم ځای ته به ځئ تاسو به سمپل دا چل وکړئ که نه چې زیم سرور به کولاو کوي. ها په زیم سرور کې به کنفیګریشن کې php.ini ته لاړ شئ او په دې کې به سرچ کنټرول اف باندې سرچ راځي او فایل اپلوډ به ورته وګورئ. دا اوس وګورئ فایل اپلوډ چې ما وکتو که نه نو دا آلریډي آن دی کو پرس که دا آن نه جو سمپل از ایکول ټو دې چې پوري خو دلته ورته او آن ولیکئ آن جو دی به زموږ سره بیا فایل اپلوډینګ چې دی دا تاسو له سپورټ کوي. اوس سره زموږ رنینګ دی. ښه چې دا کار دی وکړو دا دې سلایډ کې زموږ سره دا دی چې یاره ته فایل هینډلینګ چې کله کوې که نه فایل اپلوډ هینډلینګ کوې نو ته به php.ini فایل کې چې کوم فایل اپلوډ ډایرکټري ده دا به زموږ سره آن کړي هغه موږ آلریډي تا ته آن کړي ده. اوس چې کله موږ فایل اپلوډ کوو که نه
نو په هغه کې عام فارم چې کله موږ سبمیټ کوو نو پای کې موږ ویلو چې اکشن چې دی هغه سرور ډاټ پی ایچ پی په کار دی میتھډ پوسټ اوس میتھډ موږ ویلو چې یا ګیټ هم یوز کولی چې پوسټ هم خو په فایل چې کله موږ اپلوډ کوو نو میتھډ چې دی پوسټ خامخا په کار دی دا زموږ سره ضروري ده چې میتھډ به خامخا پوسټ وي او انکوډینګ ټایپ چې دی هغه به ملټي پارټ سلیش فارم ډیټا وي ټیک شو کو پرس کتی سی نه نو بیا به تاسو ته دا مسله کوي بیا به تاسو چې د هغه څه کوئ بیا به د اپلوډ کېږي نو ایرر به درکوي نو په فارم کې به زموږ سره دا به پوسټ په کار دی دا زموږ سره دا یو چې دی انکوډینګ ټایپ چې دی هغه زموږ سره دا په کار دی بیا سمپل طریقه د ایچ ټي ایم ایل کې چې کې جو فایل لکه سلیکٹ ا فایل ټو اپلوډ او انپوټ ټایپ پور کې جو ټایپ ولې صرف فایل ورکا ٹھیک شو او نیم چې دی مای فایل شو او انپوټ ټایپ چې سبمیټ بٹن پکې جوړ کړئ سبمیټ کړئ او دی به سرور ډاټ پی ایچ پی ته سبمیټ کړئ نو دا زموږ سره پکې صرف دا دوه ریکوایرمنټ دي بیا زموږ سره چې کله سرور کې دا فایل منګه ایکسپټ کو یا د منګه اوچتاو کنه چې کوم فایل اپلوډ شو دا منګه ګورو نو د هغې دپاره چې کوم ګلوبل ویریبل دی نو هغه $_ فایل استعمالیږي دی بیا تاله چې کوم هغه اپلوډډ فایل دی کوم کلاینټ د طرفه اپلوډ فایل راغلی دی به ته څنګه هینډل کوي نو دا استعمالیږي اوس د دې خپل اټریبیوټس دي په دې کې یو نیم دی نو دا نیم چې دی دا چې په کلاینټ سایډ باندې دی فایل څه نیم وي که نه نو هغه په دې نیم اټریبیوټ باندې ریپرزنټ کولی شي نیم به ورکړي فایل سره به په سکویر بریکټس کې نیم ورکړي نو څنګه چې دلته دی فایل په سکویر بریکټس کو سره مای فایل دی نو مای فایل لکه چې کوم فایل لته هغه نوم ورکړی هغه دی او پلس چې کله ورسره بیا به ورسره په بل سکویر بریکټس کې نیم ورکړي نو دی هغه اوریجنل نیم چې دی په کلاینټ کې صحیح هغه ریپرزنټ کوي ټایپ د دې فایل ټایپ سره ټیک شو سایز یې څومره دی بیا ټیمپ نیم مطلب دا دی چې ټیمپرري نیم چې د فایل له سرور یو ټیمپرري نیم ورکوي نو هغه سره او ایرر هم ته شو کولی شي بیا زموږ سره یو دوه فنکشنز چې دي هغه موږ استعمالو از اپلوډ فایل از اپلوډ فایل چې زموږ سره فنکشن دی دی کنفرم کوي چې ایر دا فایل اپلوډ شوی دی او که نه دی مین چې تا اپلوډ وکړو اسین چې ایرر کې راغلی اپلوډ شوی دی سره نه نو دی زموږ سره دا کنفرم کوي چې دا فایل چې دی ایکچولي اپلوډ شوی دی او مو اپلوډ فایل د دې لپاره استعمالیږي چې ټیمپرري دا فایل چې دی دا په دې ډایرکټري کې په اپلوډ ټیمپ ډایرکټري په پی ایچ پی ډاټ ان کې چې که نه نو په دې کې ټیمپرري سټور شوی خو چې کله دا فایل اکزیکیوشن ختم شي نو دی لر شي د هغې نه نو که ته چې یاره دا دې نه مو کېږي دی لکه دی دې لاست کېږي نو دی به ته مو کې یو پرمننټ لوکیشن ته نو ودن سکرپټ پاور کې چې مو اپلوډ فایل هغه به هغه فایل چې دی هغه به تعالی مو کې لکه فار ایگزامپل هغه سیم فایل چې کله اپلوډ شو که نه ما مای فایل چې دی ورکړی که تاسو وګورئ که نه دا سکرپټ نه دا سکرپټ چې موږ ورکړی دی که نه نو په دې کې انپوټ ټایپ فایل دی او نیم یې مای فایل دی او بیا سبمیټ شوی دی نو دغه مای فایل به دی راوالي ګورئ ایز اپلوډ مین چې دی وګوري چې کوم دا فایلز ویریبل کې مای فایل چې کوم نوم دی او ټیمپرري څه نوم ورکړی شوی دی نو دا به وګوري چې یاره دا زموږ سره اپلوډ شوی دی که نه که پرس که اپلوډ شوی وي نو بیا مو که مو اپلوډ فایل چې دی هغه دا یو چې کوم فایل دی ایگزیکټ دا نو دی کوم ځای ته لوډ که اپلوډ به یو فولډر ته جوړ کړي او مای فایل نیم بول ورکړي خو دا سمپل دی دا اوس موږ نور ګوري چې یاره نور به په دې کې څه کار کېږي دلته یو بل سکرپټ دی ټیک شو دا w3school.com چې کوم اگزامپل ورکړی دی ټارګټ ډایرکټري دا په دې کې موږ ایکسپلین کوو بیا پریکټیکل باندې کوم ټایم لري دا ما الریډي لیکلی دی نو ټارګټ ډایرکټري دا صرف ډایرکټري وته ول چې اپلوډ او سلیش بیا ټارګټ فایل نو هغه ټارګټ ډایرکټري هغه دا یو ته موږ وښیو دا ویریبل ډاټ بیس نیم چې د استعمالیږي د دې لپاره چې کوم فایل دی د هغې نوم او ایکسټینشن ته ریټرن کوي نو بیس نیم کې زموږ سره فایل مای فایل او نیم هغه اوریجنل نیم دی نو دی به تاله اوریجنل نیم ود ایکسټینشن چې دی ریټرن کی او په دې ټارګټ فایل کې به
کی دي. نو په ټارګټ فایل کې په اصل کې زموږ سره کو تاسو ګورئ ټارګټ ډایرکټري دا یو ده. نو په دې کې به اپلوډ سلیش مای بیس نیم چې دی هغه به د فایل نوم چې کوم اپلوډ شوی دی ډاټ ایکسټینشن چې دی پای کې به دا اپلوډ کی. اوس د اپلوډ اوکې چې دا خو سمپل یو ویریبل اغستی شوی دی هغه ټرو کړی دی. اوس دا بعض ټایم کې فالس کول غواړي په وروسته بیا په ضرورت راځي. ایمیج فایل ټایپ دا معلومه چې د دې ایمیج فایل ټایپ په څه باندې پته لګي. فایل ټایپ پته لګي د ایکسټینشن نه چې ایکسټینشن دی ډاټ پی ډي اف دی ډاټ جی پی جی دی دا څه شی دی. نو د هغې نه پته لګي نو د ایمیج فایل ټایپ کې چې دی د هغه ایکسټینشن ریټرن کېږي. نو څنګه به کېږي سټرنګ ټو لوور چې دی د هغه سټرنګ والی یو فنکشن دی چې دی هغه سټرنګ لوور کیس ته کنورټ کوي. او فات انپو چې دی دا زموږ سره یو بل فنکشن استعمالیږي چې هغه ټارګټ فایل لوالي چې کوم فایل ته ګوري نو د هغې تا ته ایکسټینشن ښایي. ټیک شو. او د هغې دپاره فات انفو ایکسټینشن مونږ ورکړی دی. دا پکې بیا په دې فات انفو چې تاسو په دې کې ډېر شی د دې سره ورکولی شي چې یاره پات انفو ایکسټینشن د دې نور هم دي. نو دا سیم چې دی دا زموږ سره پات انفو او ټارګټ فایل به راوالي. ټارګټ فایل زموږ سره دا یو دی په دې کې به اپلوډ سلیش او فایل نیم ډاټ ایکسټینشن وي خو دی به صرف ایکسټینشن نه والي. نو مین چې په دې ایمیج فایل ټایپ کې به صرف ایکسټینشن پروت دي په دې کې به نور څه نه صرف ایکسټینشن کو برس کا جے پی جی. نو په دې کې به زموږ سره ټوټل نیم او اپلوډ سلیش او نیم او ډاټ جے پی جی پروت دي او په دې کې به صرف جے پی جی پروت دي. اوس موږ ګورو که پرست که زموږ سره اف اس سیټ چې دی اس سیټ مطلب دا یاره دا سبمیټ بټن چې دی آلریډي سیټ شوی دی. مین بټن هله سیټ کېږي چې کله دی یو پر پریس شي. نو که پریس شي نو دا یو ویریبل اغستی چیک او دی د ایمیج سایز دا ګیټ ایمیج سایز چې دی دا زموږ سره د ایمیج دپاره یو فنکشن دی چې دی به دا فایل کې وګوري که پرس که دا ایمیج وي نو د دې کوارډینیټس به تا ته ریټرن کي او که پرس که ایمیج نه وي نو دی به تا ته بیا فالس ریټرن کوي. ټیک شو. نو وایي بیا وایي که پرس که اف چیک is not equal to false مین کو ایمیج نه وي نو فالس به یې ریټرن کړی نو بیا غلط شو. خو که پرس که ایمیج نو کوارډینیټس به یې ریټرن کړي نو فالس خو به نه وي. نو چې ایمیج فالس به نه وي نو ایکو فایل از ان ایمیج دا یو میسیج به پرنټ کی. بل چې دی چیک ګوره چیک د دې کې په دې چیک کې په اصل کې ګیټ ایمیج سایز اینډ ګیټ ایمیج سایز سره موږ یو ایم آی ایم ای ورکو او دې موږ ته د فایل چې دی ایز ایمیج او د هغې ایکسټینشن به تا ته وښایي چې یاره دا ایمیج دی او که نه دی به تا ته ووایي چې ایمیج دی یا نه دی او د هغې ایکسټینشن به تاسو ته وښایي. او بیا په دې کې دننه اپلوډ والا هغه ویریبل چې دی واپس ون کړی دی وروسته به بیا موږ زیرو کوو نو دی به بیا په دوباره بیا په دې کې ون شي. ایلس کو پرس که نه مین چې فالز وي ایمیج نه نو موږ وایو چې دا ایمیج نه دی او دا به زیرو شي. ټیک شو. بیا موږ دا نور چې دی ګورو دا ما ایکسپلین کو په دې کې چې څه دي دا موږ ایکسپلین کو. ښه بیا موږ اوس دا نور ګورو چې یاره کو پرس که دا فایل په دې فولډر کې آلریډي وي نو بیا به موږ ته دی میسیج وښایي چې یاره دا فایل آلریډي ایکزسټ دی او اپلوډ کېدو ته یا ضرورت نشته یا څنګه چې آلریډي ایکزسټ اپلوډ کېدو ته ضرورت دی. نو د هغې دپاره زموږ سره کوډ دا دی چې if file already exists in the upload folder نو میسیج به ډسپلی کی او دا چې کوم دا ویریبل دا به زیرو. د هغې دپاره زموږ سره سمپل دا دی فایل ایګزسټ چې دی دا زموږ سره یو څه شی دی یو فنکشن دی او هغې ته به ته ټارګېټ ورکړي. نو په دې ټارګېټ فایل کې په اصل کې زموږ سره فولډر ورته وښایي چې اپلوډ ته لاړ شه سلیش په هغې کې وګوره هغه فایل هغه نوم یې هم راغستی ډاټ ایکسټینشن هم راغستی دا پکې وګوره چې آلریډي شته او که نشته نو که یي پکې نو دی به زموږ سره ټرو شي او دا به بیا موږ ته دا میسیج ډسپلی کړي او دا به شروع کړي. خو که پرس که نه وي جو ایلس په دې کې نشته بس دی بیا په خپل ځای باندې دا بیا فالس شي او د دې نه بالکل راوځي. دویم دا دی چې که پرس که ته وایې چې یاره زه دا فایل د سایز نه دی دا لیمټ کوم چې دا یو لیمیټډ سایز چې دی هغه ایکسپټ کوي نو د هغې دپاره به موږ څه چل کو سایز موږ لیمټ کو سپوز 500 KB کو نو ایرر میسیج دی ډسپلی شو. که پرس کړی دی نه سیو وایي او دا به نو د هغې دپاره څه دی چې کوم اف هغه فایل چې دی پای کې چې کوم مای فایل خو اوس پای کې موږ به نیم ورکو
د دې نه مخکې موږ ویلو چې زموږ سره چې کوم هغه فایل والا سوپر چې کوم فایل والا سوپر ګلوبل ویریبل دی نو پای کې زموږ سره یو سایز هم وکړو تاسو ته دی نو سایز مطلب دی موږ ته سایز ریټرن کوي نو اوس موږ ګورو کو دی فایل سایز د 50 لیک دی سره دی نه د دې نه سی وای ٹھیک شو د کیلو بایټس اند بټس ته اړولې دی کنه دومره بټس نه کله سیوا کیږي نو موږ به چې فایل سایز یې زیات دی نو کو پرس کا صحیح سایز یې سیوا شوی نو یې بتا دی بیا ها دلته کې کو پرس موږ پکې ایگزټ نه ورکړه ته پکې ایگزټ ورکول شي د دې اپلوډ اوکې 0 نه به انټر وای او دلته به ایگزټ ورکړي ای ایکس آی ټی او دا فنکشن دی نو بریکټس او دا به ورکوي نو دی مطلب دا چې دی بلاندې بیا نه ځي ستا فایل چې دی ټول لارج دی بالکل پر دا میسج به ډسپلی کی او په بره به نه ځي دقسې تاسو دا هم کولی شئ چې سوري د فایل چې دی الریډي ایگزسټ دا به 0 کو دلته ایگزټ کوي ٹھیک شو نو دی بیا نور نه ځي او کوي چې نه ځي دی ټیک تا موږ به نه دی ورکړی خا د کوډ بلو was this وي موږ اوس دا لیمټ کوو چې یاره صرف د ایمیج ایکسپټ کوي بل فایل خو دې د سره نه ایکسپټ کوي او چې ایمیج فایل دی که نه نو هغې کې جی پی جی او دا چې کوم څلور فارمیټس دي د دې نه علاوه دي بل کوپرس کوي هغه अब فایل هلته ایکسپټ کوي ته پکې ایکسل والا فایل هم کلیک کې خو چې کله ته سبمیټ ووایي نو هله به چونکې دا لیمیټیشن موږ دا یا لیمیټ کوو موږ به پی ایچ پي کې نو هلته کې به تاله ایرر نه درکوي په ایچ ټي ایم ایل هغه سبمیټ کې خو وروسته به ته بیا ووایي چې دا فایل چې دا نه دی نو دې لپاره موږ ایمیج ټایپ ورکړه ما تاسو ته ویلو په ایمیج فایل ټایپ کې به صرف ایکسټینشن په دا ایکسټینشن وګوري کو پرس که دای یا دای نو کو پرس که دای کو په دې کې یو همي کو دای نو دا ایمیج دا یو ایرر میسج چې ډسپلی کا او زیرو کا او کو دا نه وي ټیک دی نو دا زم سره هغه ټول چې دی هغه کمپلیټ فایل دی او دا بیا ټول یو ځای کړی دی هغه موږ دلته کې کړی دی دلته کې کو تاسو اوس وګورئ که نه دا هم موږ بل جوړ کړو اوسو دا هم موږ هغه صرف دپاره جوړ کړو دا زموږ سره ګوره دې کې زموږ سره په دې کې موږ سیل کړی فارم میتھډ چې دی پوسټ ورکړو سرور ډاټ پی ایچ پي ته به ځي چې کوم ملټي پارټ سلیش فارم ډیټا دا پکې پکار ده چې کوم انکرپشن ټایپ دی select a file to upload input file name مولما فایل مای فایل ورکړی سبمیټ شو او سبمیټ شو فایل چې کوم سرور ته بیا دی راشي که نه نو سرور چې دی ایکسپټ ډیټا بای ټارګیټ ډایرکټري ده نو هغه موږ اپلوډ ورکړی ده اپلوډ وخت سره اوکې دی فایل چې دی هغه دا ډایرکټري علی سره بیس نیم به دی به ما تاسو چې دی به کمپلیټ نیم with extension چې دی هغه به دی تاسو ته ریټرن کوي نو په دې کې به هغه پروت دی په ایمیج ټایپ کې به صرف او صرف د دې پات فایل چې کوم دی فایل دی د هغې ایکسټینشن به صرف پروت دی بیا موږ وګورو که پرس که دی وخت سره اف اس سبمیټ اس سیټ چې کوم سبمیټ چې دی دا سیټ شوی نو بیا لاړ شه او سایز ولې چیک کا ټیک شو او کو پرس کا سایز چک شو نو د دې نه دا اوس ګورئ چې سایز چک شو نو په دې ویریبل کې پروت دی بیا موږ اوس چل کړی دی اوس موږ اول دا چک کوو چې یاره دا فایل چې دی د دې سایز چې دی څومره دی 5500 KB نه خو سیوا نه دی نو که 500 KB نه سیوای نو دی به څه کي دا میسج به ډسپلی کي دا به 0 کي او ایگزټ به کي ٹھیک شو بیا موږ څه وایو که پرس که ایمیج ټایپ سره نو که دای نو دی به دا ایرر میسج دغه کي دا به هم ایگزټ کي موږ به دې کې اوس ایگزټ چې دی ما پخپله ورکړی دی بیا وګورو که پرس که هغه چیک چې کوم موږ وکتو که نه نو که فالز نه وي مین هغه والا فالز ریټرن کوي هغه ګیټ ایمیج سایز چې دی هغه والا فال چې ایمیج نه وي نو بیا کوم کوارډینیټس دی هغه نه ریټرن کوي که نه نو چې هغه نه وي نو هغه ویټ او هایټ په ریټرن کړي نو که ریټرن شوی نو دا ته به چې دا زموږ سره ایمیج فایل دی او MIME زموږ سره د دې لپاره استعمالیږي چې د دې ایمیج ایکسټینشن ته وخی چې د دې ایکسټینشن سره په دیو کې او اپلوډ وکړي ایلز
the file is not uploaded and so on. او نور چې کوم منګه فایل ایگزیسټ مین کو پرس کا په فولډر کې وګورو چې ایگزیسټ دی او کنه دی نو بیا د هغې نه وروسته موږ وګورو کو پرس کا په دې ټول پروسس کې کو په یو ځای کې هم دی زیرو شوی نو دی به چې the file چې دی was not uploaded او کو پرس کا نه زیرو شوی نو هغه فایل موو کا یعنی موو فایل کا دا یو فایل راواله دا ټارګټ فایل دی ٹھیک شو ټیم کې او ټارګټ فایل ته وایي ټارګټ فایل وال چې کوم ایکسټنشن دی هغه په نیم باندې وایي سیم موو کې ټیک شو او بیا چې دی دا فایل چې دی بیس فایل چې دی دا بیس نیم دی به هغه نیم ته ریټرن کی ډاټ ایکسټنشن او تا ته به دا میسیج ډسپلی کې هیز بین اپلوډډ دی اپلوډ شو ایلس سوري there was an error کو پرس په دې کوډ کې څه مسله راشي یا دغه نو دی به تا ته ایرر میسیج دی ډسپلی کې دلته کې اوس موږ یو خاص دلته کې دا کوډ چیک کو now working with forms دغه سمبل تاسو یو فایل چې دی سلیکټ کړئ ای بی جی فایل موږ سلیکټ کوو سایز چې سیوای به تاسو ته بیا ښیي سایز سیوالی ټیک شو دا یو ایمیج شو ټیک شو دا ایمیج شو نو ما اوپن کړو ایمیج راواستو دې زه سبمیټ کوم که نه دې به دلته ماته چیکینګ کوي وایي د فایل از ان ایمیج او ایمیج ګوره هغه فنکشن بیا ده دا موږ میسیج هم ته پرنټ کړی دی او دا ایمیج چې دی هغه فنکشن چې هغه ریټرن کړی دی او هغه ایکسټنشن یې ورسره ریټرن کړی دی ټیک شو او د فایل دا هیز بین اپلوډډ ټیک شو او که تاسو بیا فولډر وګورئ اپلوډ دی به هلته کې لیږلی موږ بیا هلته یې ورسره کولول غواړي خو دی به یې هلته کې لیږ دا که اوس تاسو وګورئ اپلوډ ته مو راشو که نه دا فایل دا ایمیج چې دی را لیږلی دی که اوس دا سیم ایمیج په دوباره زه لیږم که نه نو دی به بیا ایرر راکړي دا سیم ایمیج دی ټیک شو چوز فایل ته هم لاړ شو ما ریفریش کو سیم ایمیج اوپن کړه سبمیټ کړه نو د فایل چې دی ایمیج دی ورخو درته وایي چې فایل ایمیج دی او ایمیج دی او دا د هغه ټایپ دی خو بیا وایي چې سوري د فایل آلریډي ایگزیسټ او د فایل واز ناٹ اپلوډډ یعنی آلریډي ایگزیسټ جو اپلوډ نشو دي کې موږ بریک چې کله په هر یو کې ورکو که نه نو دی بیا نور هم په طریقه لکه دلته په هر یو کې موږ بریک ورکو که نه نو بیا موږ ته دا هر یو میسیج چې دی هر یو چې کوم ایرر دی یا سره دی په جدا جدا لاین کې موږ ته پرنټ کوي ټیک شو لپاس دیزی پورو شو خواه دلته چې کوئی نو ډاټ په ورکوي او دلته بریک ورکوي دا ځای کې هم بریک ورکوي او دا ځای کې هم بریک ورکوي او سیو یې کوي او ریفریش یې کوي ټیک شو نه دی چې اوس دی موږ سبمیټ کړو که نه The file is an image. Oh, sorry, the file was not uploaded. File was an image. The process comes here. Huh? The chidekna. There is a musara. The chick should break the bracket. Mawarna kokana. Was save. Refresh. شو دا شو یو دا پکې دی دا موږ سیو کوو the file is an image sorry file already exists and so دا میری په داسې ډسپلی کوي کو پرس کا بل موږ یو ایمیج دغه کو سایز یې غټي سایز یې صحیح
مری image دی بیا راکی نوې ده is being uploaded ٹھیک شو سایز پوره دی چې دایم اپلوډ شو نو کو غټ یې بیا وتا ته نه دویم چې هم دی راغی دا زموږ سره څه شو د دې پورا چې دی هغه ایکسټنشن